مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محترم مسلمانان ورونو منتاسی اللہ کریم مکلف مخلوق پیدا کړیو. من مکلف یو د الله په بندګۍ من الله کریم مطالبه کوي د دې خپل جان مال او د دې وخت او د دې زندګۍ څه چې الله تعالی درکړي دې کې ستا حیثیت داسې دی لکه د وکیل. نور دا ټول څه چې دي دا د الله تعالی دی. مونږ د الله په بندګۍ مکلف یو. بندګي بدني ده، مالی ده. د ژبې بندګي د زړه د اندامونو ورسره چې دی مالی عبادت او بندګي. کوم مال چې الله تاسو ته درکړی لومبه بندا دا مختار کل نه دی، دله دا اختیار نشته چې مال ځان ته حاصل کی په کومه طریقه چې د زړه د مال د حصول لپاره یو دایره یو قانون الله جوړ کړي چې په دغه شکل مال حاصلولی شي. او بعضی موارد دی، بعضی طریقې دی چې د هغې نه موږ تاسې منع یو. جائز مال په جائزه طریقه حاصل شو، بیا په دې کې موږ تاسې ته مکلفیتونه دي. دغه مال کې زکات ورکول او په دغه مال کې چې د سرسایه قرباني د زکات سرسایه د قربانۍ نه علاوه ستا د مور و پلار تا ته ضرورت دی، ته مکلف یې د خپل مال نه به د مور و پلار حقوق حوایج پوره کړې.
ستا اقربا دوستان خپلوان دی پتا باندې حق لري چې ته دی سره کومک او لاسنیوی د دی وکړي یوازې زکات نه دی فی المال حق سوى الزکاه د زکات نه علاوه هم په دې مال کې حق شته ځینې د الله بندگان داسې دي چې د زکات نه علاوه څه چې زکات هم نه ورکوي دا خبره بار بار علماء کړي که چېرې د الله پاک دا بندگان پوره زکات ورکي نو بیا غربا او فقرا دا نه پاتې کېږي د هر غریب د هر فقیر او د محتاج یوه چاره کېږي بس چند روپۍ یو څو روپۍ ورکي دا خلکو ته وښایي چې زه زکات ورکوم زکات مې ورکړه هر هغه څوک چې هغه باندې زکات لازم دی او زکات نه ورکوي الله فرمایي د دې باره کې یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هغه خلک چې مال جمع کوي خزانې ترې نه جوړوي نه لګوي په ورځ د قیامت دا مالونه به ګرمیږي او دله به په دې تندي په دې اړخونو په دې شا باندې داغونه ورکوي کم مال چې دی په خزانه کې راځي جمع کولو کې راځي چې د هغې وعید الله ذکر کړی ځینې علماء کرام وایي د یوې میاشتې نه سیوا دا جمع کول دا په کنز کې راځي ځینې علما وایي لکه ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او وایي چې د یوې ورځې نه در سره سیوا دی دا هم کنز دی خو دا ګورې اوچته مرتبه د تقوا وه هغه یې ډېر اوچته مرتبه کې امام ابو حنیفه رحمه الله دا مسلک دی هغه وایي هر هغه مال چې په هغې باندې کال تیر شو او د دې زکات ورکړی شو دا بیا په دې کنز کې نه راځي زکات دې ورنکه دا ټول چې دی په کنز کې راځي هغه مال دی چې په دې باندې به بیا تاله داغونه درکوي ستا اړخونه ستا تندې او ستا شاګانې به پرې داغل کېږي علماء کرام یو نکته بیانوي وایي دا تندې او دا اړخ او دا شی ولې ذکر کړي دا دې وجې نه وایي چې تاله سائل راشي محتاج راشي وایي تندې ورته تریو کړي وایي الله وایي دا تندې به دې چې وداغم بیا ورنه داسې په څنګ شي وایي دا څنګ به دې پرې وداغم اخر ورته شا واړئ وایي دا شاګانې به دې په دې اور باندې وداغم دیتا بوئی هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه مالونه دي چې تاسو د ځان دپاره جمع کړي فذوقوا ما کنتم تکنزون اوڅکئ سزا د هغه څه چې تاسو جمع کړي نو محترمو موږ مکلف یو د الله د طرفه چې الله چاته مال ورکړي دا به د دې دقیق حساب کوي په دې جب کې چې څو روپۍ پرتې دي دغه روپۍ به م راوباسو په حساب کې به یې شمارې څلوېښت برخې به یې کي یوه برخه د دې زکات د فطر وخت راغی وړوکې اختر دې کې به چې دی سرسایه او فطر ورکې د قربانۍ وخت راغی په دې مال به قرباني کې زکات دا په زنانو باندې لازم دی او دغه شان چې دی په نارینهو باندې لازم زنانه چې دا په خپله د خپل مال مالکه ده او د دې د زکات ورکولو مسؤلیت د دې دی خلک یو غلط فهمۍ کې پراته دي وایي د کمې زنانه سره چې د ونیمو تولو نه کم یې په دې باندې زکات نشته
دا مسله شته خو دا مشروطه ده په یو شرط باندې. هغه صورت کې دا حکم دی چې دا زنانه بل قسم مال ونه لري، یوازې او یوازې سره زر دي د دې سره، دا چې بیا د دې ونیمونه کم شو په دې زکات نشته. کله چې زنانه سره لري ورسره چند روپۍ لري، نو که 2 تولې دي او که 1 توله د نن دور کې دا سره به قیمت کې 1,00,000 روپۍ 50,000 روپۍ د دې سرو نه جوړېږي. دا 520 چې بل لري دا 520 به ورسره جمع کړي او د دې پیسو زکات به ورکړي. هر هغه طریقه چې هغې کې فقیر ته نفع په هغې باندې به عمل کېږي. موږ تاسې ټول احناف یو. مذهب د امام ابو حنیفه رحم الله په دې باب کې دا دی چې دواړه جنسونه به جمع کېږي، هغه به قیمت کېږي او بیا به د هغې زکات ورکولی کېږي. داسې زنانه ډېره کمه وی چې هغه د بلکل 150 په جب کې ونه لري. په وقت دغه وقت کې چې زکات وقت په دې باندې راشي حولان حول وشي، که چېرې د کال په اوږدو کې دې سره پیسې یي، خو چې کله د دې د روپو زکات وقت پوره شو په دې وقت کې ورسره نقد جنس نشته، بل جنس نشته، بیا چې کله دا نصاب ته نه وي رسېدلي په دې زکات نه دی لازم. په دغه زنانه قربانیم لازمه ده. د ضرورت نه سیوا ډېرې کپړې او جامې دي ورسره، دا به په حساب کې راولي. کور کې د ټي وي لګولی دی او په کور کې چې دی د ضرورت نه سیوا نور اسباب دي، دام چې دی قیمت کې به او د دې زکات به ورکړي. محترمو دا هغه فرضي خبرې دي، دا هغه خبرې دي چې په دې به مونږ او تاسې الله رانیسي او په دې به مو جهنم ته اچوي که چېرې مونږ په دې عمل ونه کړو. دې نه علاوه د زکات نه سیوا ستا په مال کې نور حقوق دي. دا خبره مونږ مخکې بار بار کړې او درس قرآن کې هم شوې وه چې چا باندې زکات لازم وي د الله نه دې یره وکړي او زکات دې ورکړي، که نر دی او که ښځه، او هغه څوک چې هغه اهل د دې نه دی چې زکات واخلي باید چې زکات وانخلي. ډېری خلک داسې دي چې هغه مستحق د دې دي چې بل ته زکات ورکړي، بل ته نه ورکړي، په خپله چې دی لاس نیسي او زکات اخلي. دا یو ډاکه کوي، غصب کوي، پردی حق دی چې دا را اخلي او خوري. د دې شیانو نه اجتناب پکار دی. داسې دور دی په دې خپل کلي کې او په ټول افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې وګورئ مسلمانان اکثر چې دي دا د غربت سره مخ دي، فقرا دي، محتاج دي. د شتمنو مسلمانانو دا ذمهواري ده چې دی د دې لاسنیوی وکړي، زکاتونه ورکړي او دارنګې د زکات نه علاوه نفلي خیرات او صدقات ورکړي. نفلي عبادات هغه څه دي چې مونږ ته بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په خپله د دې ترغیبات راکړي. الله فرمایي هغه خلک چې خپل مالونه لګوي د شپې د ورځې په پټې او په ښکاره، دوی دپاره اجرونه دي، بدلې دي. دا خلک چې دي د الله دوستان دي او د الله دوستان اولیاء په دوی باندې به یره نه وي، دوی به غمجن نه وي. د جهنم د عذابه نجات، د آخرت غمونه، د آخرت یری ختمېدل یو سبب د دې دا ده چې موږ تاسو خیرات او صدقات. دا خبره تاسو ته معلومه ده چې ځینې عبادات په ځینې اوقاتو کې او په ځینې مکانونو کې ډېر اجر لري. دا روژه داسې میاشت ده چې په دې کې هر عبادت په څو څو چنده بدلېږي. نفل د فرضو قدر ته اجر لري، فرض په اویاو باندې بدلېږي. 1 روپۍ ورکول د الله په نوم باندې دا په عام اوقاتو کې لکه اویا چې ورکړي. که چېرې اخلاص درکې وي نو الله پاک دا په 200 او دارنګې په زرګونو په لکونو هم بدلوي چې د الله خوښه شي چاله بدلوي. الله پاک بار بار مونږ ته ترغیب راکوي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا
څوک دی هغه څوک چې الله ته قرض ورکړي ښکلی قرض الله به یې دله دوچند کي په دوچندولو باندې قرض الله د ځان دپاره نه غواړي زموږ ستاسې د خپل ورونه مسلمانان ټول انسانان چې دي دا په نسب کې سره ورونه دي د یو آدم د یو حوان الله ټول پیدا کړي ټول د نوح علیه السلام اولاد دی او بچي دي الله کریم دې ته د قرض نسبت کوي په دې وجه قرض چې دی بیرته طالب لري هغه مطالبه کوي خلک یې غواړي الله وایي دا دی چې ورکړه داسې شو لکه په ما باندې دې قرض شو زه به د دې اجر درکوم د دې بدله به زه درکوم تا ته خامخه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره یو پلس یو پاویا او کثیرا څومره چې د الله خوښه شي په لکونه یو که په کروړونو یې الله سره کمی نشته الله یې ورکوي محترمو روژه داسې میاشت ده چې دې کې یو فلسفه د روژې دا ده چې ته د بل محتاج او فقیر وږي د حاله خبر شي ستا په خوا کې ستا په ګاونډ کې او ستا په محله کې داسې څوک دي چې هغه د دشمني دپاره څه نه لري د روژه ماتې دپاره څه نه لري ته په خپل کور کې چې دی ځان له قسم قسم طعامونه تیارې او هغه یې په لوږه باندې د هغه ماشومان په لوږه د څو ورځو ډوډۍ خوري وچه ډوډۍ خوري هغه چې میلاو شي په هغې باندې هم شکر ادا کوي قسم دې ته نه الله د دې پوښتنه کوي لتسألن یومئذ عن النعیم خامخا تاسو نه به په ورځ د قیامت د دې نعمتونو پوښتنه کوي هر څوک دې وګوري په خپل خوا کې چې څومره فقرا محتاج غربا دي تا ته الله څومره مال درکړی د خپل توان مطابق ته په دې باندې مکلف ته به د دې لاسنیوی کې مسؤلیت دی ورسره چې دی دا بې ځایه نه ځي الله د دې اجرونه درکوي جنت کې چې دی دروازې دي یو دروازه چې دا هغه د صدقاتو په نوم باندې ده چا چې صدقې ورکړي نو د جنت هغه دروازه د صدقاتو به ده ته بلنه ورکوي چې دې خواته راشه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه قسم اعمال چا وکړل نو دواړه دروازې به ورته وایي چې دې خواته راشه روژې والا به ورته وایي دې خوا نه راشه دا تا دپاره غوره ده د منځونو والا به ورته وایي چې دې خوا نه راشه چا چې روژې ونیولې نو جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته وایي باب الریان هغه به ورته آواز کوي څوک چې نفلي خیراتونه او صدقات ورکوي هغه دروازه د صدقو به ورته اعلان کوي څوک چې لمونځونه کوي نوافل کوي تهجد کوي هغه دروازه به ورته اعلان کوي نو محترمو په دغه میاشت کې د یو بل سره لاسنیوي د هغې مواسات خیر ښېګڼه کول صدقات ورکول یو چاته روژه ماتې ورکول حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما چا چې یو روژهدار ته روژه ماتې ورکړه ده ته به الله دومره اجر ورکړي څومره چې د روژه ماتې والا د روژهدار ته ورکړي غیر د دې نه چې د هغه په روژې کې به کوم کمی او نقصان راشي د هغه په ثواب کې هغه هم د پوره روژې مکمل اجر او تا ته د دې روژه ماتې ورکولو په سبب د هغه د روژې په درته اجر الله درکوي بیا که چېرې داسې څوک وي چې هغه بلکل څه لري نه ته یې ورکړې د هغه دعاګانې د هغه د طرف نه مینه ګورې صدقه داسې عبادت دی چې هغه ځان سره نورې ښېګڼې ضمن کې لري ستا تعلق د هغه سره جوړیږي د هغه تا سره مینه پیدا کیږي هغه تاله دعاګانې کوي داسې یو منزله مکان او مرتبه د هغې د دعاګانو په سبب به الله کریم تعالی درکړي
نو موږ تاسې مکلف یو په مالی عبادت، خصوصا په دې روژې کې او بیا په داسې حالاتو کې چې ټول خلک د فقر او د محتاجۍ سره لاس و ګریوان دي. شتمن خلک دا مکلف دي چې د غریبانو خلکو سره چې وکړي لاسنیوی وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر کریم او سخي انسان او سخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم با په روژه کې د نورو میاشتو په نسبت نورم سیوا وه. همیشه د الله نبی سخا کوله، خو چې کله روژه به راله روژه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره سخا کوله. څه به چې راتلل هغه یې د الله بندګانو باندې تقسیمول، هغوی ته یې ورکول. روژه کې ځینې اعمال داسې دي چې هغه د دې سره ډېر تړاو لري، لکه صدقات، د قرآن کریم درس، د قرآن کریم تلاوت. جبریل براغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د قرآن کریم تلاوت کو، تکرار به کو، حفاظ ورته دور وي. نو رسول الله با په دغه میاشت کې ډېر سخي و. مونږ تاسې مکلف یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم باندې قدم کیدو. حدیث کې راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی اعمال په خپله کې یو بل باندې فخر کوي. صدقه به ورته وایي چې انا افضل، زه په تاسو کې غوره عمل یم، زه په تاسو کې غوره عمل یم. بل حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حکیم ابن حزام وی یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړله په باره د صدقاتو کې چې کومه صدقه غوره ده او افضله ده. ګورې کله کله د دې خپل نفس خبره به نه منئ، په نیکو اعمالو کې او صدقاتو په خیراتونو کې په دې نفس به قدم ږدئ. حکیم ابن حزام وی د رسول الله نه پوښتنه وشوه چې کومه صدقه غوره ده. وی هغه صدقه غوره ده چې تی په داسې چا وکړي چې هغه په زړه کې تا سره کینه لري. هغه صدقه غوره ده چې په داسې چا باندې وکړي چې هغه تا سره په زړه کې کینه لري. دې کې ګورئ په خپل نفس قدم ایښودل، هغه له چې دی یو فکر به الله زړه کې واچوي چې زما د ده سره عداوت، دشمني او بغض، کینه او حسد، زه دا ارزو لرم چې الله د ده نه مال واخلي، که ما سره وي کې دی خو چې دا د تره زوی مې غریب شي. قصه مشهوره ده، مرګ حق دی خو دا ډېره بده ده وایي چې د تره زوی د ژوندی یو ته مړ شي. دغه شان د تره زوی ده ته صدقه ورکول، دغه سړي سره چې کوم دی ښېګڼې کول، دا ډېر اجر لري. بل حدیث کې راځي ګورئ صدقه دا په هغه چا غوره ده چې هم فقیر دی هم د چې دی خپلوان دی. یو په دې کې چې دی صدقه شو، بل په دې کې صله رحمي وپالل شوه. دې حدیث کې داسې څوک ذکر کړی چې هغه تا سره کینه لري. د مسلمان اخلاق عادت الله دا ذکر کوي چې دی به بدي په نیکۍ دفع کوي، بد اخلاقي په ښو اخلاقو هغه به چې دی د ختمولو اراده لري او ته به نه ختمې. کله چې دا عمل ستا جاري وي، قریبه ده چې دغه دشمن، دغه مخالف کأنه ولی حمیم، دی به داسې مهربان او خوږ نرم ګرم دوست به دې جوړ شي. نو محترمو په دغه اوقاتو کې کله کله داسې وي د ګاونډي حقوقو کې راځي. عایشې صدیقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه، وایي زما دوه ګاونډیان دي او دومره څه دي چې زه یو ته ورکم، کوم یو ته ورکم؟ وایي د کوم یو چې در سره دروازه نږدې ده، کوم یو تا ته قریب دی، په خوا کې په ګاونډ کې دې اوسېږي یا دې رشته دار دی، دغه سره وکړه. که توان دې وي نورو سره م وکړه،
که د یو توان وي بې د یو سره وکړه. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښوروا دې چې پخه کړه لږې اوبه پکې سیوا کړه او د دغې ګاونډي خیال پکې وساته لږه ښوروا هغې له ورولېږه. دا لازمي نه ده چې یو چا سره ډېر مال نشته او هغه د ډېر خیراتونه وکړي او ډېرې صدقې دې وکړي او نغد دې چا له ورکړي. د چا په توان کې چې دغه ده چې قطغ یې پوخ کړی او بل ګاونډي ښه ورسره کېږي باید دغه قطغ دې ګاونډي سره نیم کې هغې له ورکړي. نو موږ تاسو مخکې ذکر شو چې مکلف یو په صدقاتو په خیراتونو باندې. نفلي عبادات صدقات هغه څه دي چې ګورئ کله حدیث کې راځي د انسان په اعمالو کې کمی راشي، زکات کې د کمی راغی، وجوبي صدقات کم شو، د دغې نوافلو نه به الله کریم درته پوره کوي. ملایکو ته به وایي وګورئ زما د دې بنده چې نفلي خیراتونه او صدقات شته چې دا کمی د فرضو کې پوره کړو. نو که چېرې د چا نفلي عبادات خیرات وي د فرائضو کمی به د نوافلو نه پوره کېږي. حدیث کې راځي د بخلاو دپاره چې دی بد خبر دی هر سبا دو ملائک چې دی راکوزیږي هغه اعلان کوي اللهم آت منفقا خلفا وممسکا تلفا. یا الله څوک چې مال لګوي دله بدلې ورکړي، څوک چې نه لګوي بخل کوي بندیا دله تاوان ورکړي. ستا دا رايه او دا نظریه او دا فکر دی چې بل ته ورکم دې کې کمی راځي چې ځان سره ایثار کوم زما مال ما ته به پاتې شي. ملایکې خیرې کوي یا الله دې له تاوان ورکړي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بنده مال په زکات او په خیرات صدقه باندې نه کمیږي. کوم انسان چې د خپل مال زکات ورکوي هغې کې الله رب العزت چې دی نمو زیاتوالی راولي. زکات یو معنا د نمو زیادت، د ده مال کې صفایي راځي او د ده په مال کې الله زیادت راولي. کوم څوک چې زکات نه ورکوي سود کوي بخل کوي دې ته چې دی الله تاوان ورکوي د ده مال نه زیاتېږي. دغه شان یو چا سره ښېګڼه کول، یو چا ته د الله دپاره معافي کول دې سره د انسان عزت کمیږي نه او د انسان عزت په سیوا کېږي او زیاتېږي. رسول الله فرمایي ما نقص مال عبد صدقة، صدقې د یو بنده مال نه دی کم کړی. دې باندې چې دی تاسو تجربه وکړئ د الله او د الله د نبي په خبرو تجربې پکار نه باید زمونږ ایمان داسې کلک ایمان وي چې رسول الله کومه خبره کړې ده بس زمونږ په ایمان دی او باور دی چې دا خامخا داسې کېږي. بیا هم تاسې تجربه وکړئ زکات چا چې نه دی ورکړی زکات ورکول دې شروع کړي. صدقې او خیراتونه نه کوي د خپل توان مطابق دا د صدقه او خیرات کوي. الله د دې په مال کې برکات ده چې دا ډېرېږي. یو حدیث کې راځي حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د خپل سینې ته تکیه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل من قال لا اله الا الله، حسن چې دی راوي دی حسن وای ابتغاء وجه الله، چا چې لا اله الا الله ویلا د الله د رضا دپاره په ژبه یې وویله او دغه عقیده د ده په زړه کې محکمه ده او راسخه ده. رسول الله فرمایي دخل الجنه. ومن صام یوما ابتغاء وجه الله، چا چې یو ورځ روژه ونیوله د الله د رضا دپاره نو ده دپاره چې دی جنت دی او جنت به ده دپاره ولیکلی شي او د ده خاتمه چې ده خاتمه به یې د روژهدارو په حساب کې کېږي. چا چې صدقه وکړه او صدقه د الله د رضا دپاره
الله پاک به جنت ته داخل کی او د خاتمه بم د صدقات والا جمع کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د ټولو انسانانو نه ډیر سخی انسان علماء کرام فرمایي د صدقې ورکول سره د انسان زړه نرميږي نفسونه په باندې خوشاليږي د الله تعالی په لار کې او د الله د رضا لپاره صدقات ورکړي علماء کرام فرمایي په جنت کې د صدقات ورکوونکو د لپاره ځانګړی مقام او مکان دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت کې یو محل دی یو محل داسې محل چې د هغې ظاهر د باطن نه ښکاري او باطن یې د ظاهر نه ښکاري داسې ښکلې کوټه او محل صحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د چا دپاره دي رسول الله من اطاب الكلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نيام هغه چا دپاره دي چې ښکلې او خوږې نرمې خبرې کوي ګوره ښکلې او خوږې نرمې خبرې هغه دي چې د الله د دین خبرې دي د الله د کتاب تلاوت کوي د الله د کتاب موافق زندگی تیری چا سره که مخامخ کیږي په ښکلې نرمې لهجه امر بالمعروف کوي نهي د منکر کوي خوږې خبرې هغه خبرې نه دي چې بعض چاته ډېرې خبرې خوږې ښکاري د ساز او د سرود یا د مجازي معشوقو خبرې خوږې خبرې د الله د کتاب د الله د نبی امر بالمعروف نهي د منکر کوي دا ښې خوږې خبرې دي د مسلمان رور سره چې دی خبرې او مکالمې دا نرمې زشتې نه د بدو جواب په خو باندې ورکوي بدی په نیکو باندې دفع کوي دوم هغه څوک دي چې هغه خلکو ته طعام او ډوډۍ ورکوي خلکو ته میلمستیا ورکوي ډوډۍ ورکوي دعوت کوي د فقراو خیال ساتي صدقات کوي دغه خلک چې دي دا به په دغه محلونو په دې کوټو کې دریم صفت هغه څوک چې د شپې قیام کوي الله ته ودرېږي په داسې حال کې چې نور خلکو دی قیام اللیل کوي دغه د روژې تراویح دام د قیام اللیل یوه برخه او یوه حصه ده موږ تاسو صرف په روژې کې کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم دائمی صحابه کرام نور نیکان اولیاء دی همیشه د شپې په یو برخه کې چې دی راوچتېږي او الله ته ودرېږي داسې حال کې الله ته ولاړي چې نور خلکو دی دا هر څه د الله د رضا دپاره ریاکاري پکې نه د دې په عبادت او بندګۍ باندې نور خلک په تکلیف او په اذیت شي هر هغه نفلي عبادت چې هغې باندې بل مسلمان ته تکلیف رسیږي د هغه په عبادت کې مشکل جوړیږي یا نور تکلیف رسیږي بیا دا اجر نه لري چې کله د الله بندګي وکړي الله ته عبادت د ورځې خلکو ته مه وایه د شپې په دغه ټیم راپاڅېدم دې طرف ته پړقارو دې طرف ته ډزې شو دې طرف ته دا شو هغه خپل عمل چې دی خلکو ته یادې داسې مه وایه الله پاک ته کتلی الله پاک به تاله د دې اجر درکوي بجلیګر مولوي صاحب یو قصه کوي وایي زموږ د قوم یو څو کسان د شپې مسجد کې پراته دي یو پکې راپورته شوی دی د شپې چې دی مونځ کوي د مونځ نه بعد کې چې دی الله ته وایي یا الله ته یو یې په خپله ژبه کې وایي یو یې خدایه یو یې کوپر د شن چې یو یې ملګري مې ویده دي او زه یې ته ویلوړ یم او یو یې خدایه یو یې بل پسې راغږ کړی د فلاني بچیو چې ته ولاړې نو زموږ شیطاني ورته ولیکې نو داسې مه وایه چې زه راپورته شوم او مونځ مې وکړه بندګي مې وکړه
هغه څوک چې الله پاک ته د شپې ودرېږي د الله کتاب ورته څومره الله یاد کړي دا د الله کتاب تلاوت په دې نوافلو کې کوي خپله نشي کولی یو بل پسې ودرېږه د قرآن کریم اورېدل د قرآن کریم ویل دا ټول اجر ثواب لري بخصوصا په رمضان المبارک کې د اجرونه په څو چنده بدلیږي او سیوا کېږي نو محترم عرض دا د ستاسو په خدمت کې هر هغه څوک چې هغې سره د زکات مال پاتې دی په دغه میاشت کې محتاج خلک ډیر دي اختر پسې را روان دی د چا د زامنو لباس د چا سره چې دی د وړو درک نه چا سره به چې دی بل مشکل وي د بیمار د دوایي علاج پیسې به ورسره نه خپل زکاتونه د فقراو مساکینو ته په خپل خاندان کورنۍ کې چې ستاسو فقرا مساکین محتاج خلک وي دی له ورکوي دی باندې ډېر اجر لري دې نه سیوا څومره در سره خلک نږدې دي دی له ورکوي د زکات نه علاوه نفلي خیرات صدقات په روژه ماتي کې خلکو ته افطارې او دغه شان نور څه نقده پیسې ورکول کوم یو حاجت د هغې له یو شی جنس اخیستل یا نقد ورکول د سرسایې خبره روانه ده سرسایه چې دا مخکې ورکول په دې وجه باندې افضل دي چې ډېر خلک به داسې وي چې هغه به پې د اختر دپاره د یو بل شي دپاره یو لباس واخلي لازمیږي وجوبیږي وجوب یې له راځي چې اختر راشي امید دی چې الله پاک مونږ او تاسې د اختره پورې ژوندي وساتي که مخکې دې ورکړله او که چېرې وفات شوي نو په نفلي خیراتو صدقاتو کې به درته الله پاک حساب کړي نو خپل صدقات سرسایې دارنګې چې دی خیراتونه زکاتونه ټول ګورې صدقات د فطر دي که نور فرضي دي دا به یو چاله په عمل کې نه ورکې تا سره یو څوک مزدور دی نوکر دی د دکان شاګرد دی یا چې دی ستا د جومات امام دی ته په دې وجه ورکې چې دا امام دی دا د خیال دی چې دا بیا ماله امامت نه کوي چې دا مې ور نه کړ دا چې دی بیا ما سره نوکري نه کوي په دغه روپو باندې نو په دې نیت ورکول ګورئ دا زکاتونه او دا سرسایې نه کېږي امام که چېرې فقیر دی محتاج دی نو به تا لازم دي چې د سرسایې نه سیوا کالو سر ته مکلف چې د خپل امام خیال وساتې څنګه چې په کور کې ستا ضرورتونه دي او حاجات دي دغه شان د امام مقتدا دام ضرورت لري او حاجت لري دې له ورکول پکار یوازې سرسایه زکات نه بغیر د سرسایې او د زکات نه د امام ته نورې پیسې دغه شان خپل شاګرد د دکان دی یا پټي کې تا سره نوکر دی بل مزدور دی هغه ته سرسایه او زکات په دې ورکول چې دا زما مزدور دی او دې نه سیوا ما سره چې دی بې څه نه کوي نو سرسایه دې نه کېږي زکات دې نه کېږي دارنګې چې دی پوستکي د قرباني دې خرابه ده خپل زکاتونه او خپل سرسایې او دارنګې خپل قرباني چې چا په دې نیت کوي بیا دوباره دې وکړي د دې ګوره نه شي هر څه د الله د رضا په بنا امام که محتاج دی اخیستلی شي زکات هم اخیستی شي سرسایه هم اخیستی شي که محتاج نه دی او دوی په دې ورکې دا د هغه د امامت تنخواه ده کار د ستا خراب دی خپل زکاتونه او خپل سرسایې به دوباره بیا الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي چې موږ فرائض واجبات نفلي خیرات صدقات ټول هر یو په خپل وخت کې وکړو دعاو کې ځینې خلک چې دی هغې د دعاګانو غوښتنه کړې د چا څه مشکلات دی الله رب العزت دی د خپل در نه مشکلات ورته حل کړي څه حاجات دی الله دې پوره کړي یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله موږ نه راضي شي موږ له د صحیح عبادت کولو توفیق راکړي یا الله موږ د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح امتیان جوړ کړي یا الله موږ صحیح مؤمنان جوړ کړي یا الله موږ ته خپل رضا خپل محبت د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم محبت او تابعداري نصیب کړي یا الله موږ نه په دې رمضان کې راضي شي یا الله موږ باندې دا رمضان داسې تیر مکړي چې په موږ رمضان تیر شي او زموږ مغفرت نه شوي ځکه حدیث کې راځي هلاک دي شي هغه څوک چې په هغه د روژې میاشت تېره شي او د ده پکې مغفرت ونه شي
نو داسې اعمالو کې صحیح روژې ونیسئ د غیبتونو د تهمتونو دارنګې د غیبت ته د غوږې ښودلو د دې ټولو نه اجتناب وکړئ نور کوم ناروا حرام عمل کې هر څوک مبتلا الله ته توبه وباسئ او الله پاک راضي کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله وسلم